سلامونه او احترامات مې قبول کړي. امید دی چې تاسو به روغ جوړ وئ. زړه ته راتېرو پښتنو وروڼو او خویندو، په تېرو ویډیوګانو کې موږ او تاسو د وین په اړه خبرې وکړې او په وین د وین سټرکچر او په هغې باندې مو جملې جوړې کړې. امید لرم چې تاسو به په هغه ویډیو د وین په ویډیوګانو باندې او هغه نور ویډیوګانو او درسونه چې کوم موږ اپلوډ کړي دي تاسو ته به هغه مفید تمام شوي وي او څه به مو ورڅخه زده کړي وي. په دې ویډیو کې راځو د ویر په اړه خبرې کوو. خوږو دوستانو، ډیره مهمه او ارزښتناکه ویډیو ده. تاسو هم کوشش کوئ چې ویډیو تر پایه سره وګورئ او ویډیو په منځ کې دروي ما نو انشاءالله چې ډیر مهم او ضروري معلومات مې درته پکې راوړي دي. ویر چې دی لکه څه ډول چې وین د ډبلیو ایچ کوېسچن له جملې څخه و، همدا قسم دا ویر چې دی هغه هم د ډبلیو ایچ کوېسچن له جملې څخه دی. یعنې کوم وخت کې چې په ویر سره پوښتنه کیږي نو موږ او تاسو باید هغې ته مکمل او پوره ځواب ورکړو، نه شارټ انسر. نور په جوړښت او په هر څه کې د وین په ډول دی، خو دومره خبره ده چې وین د کله معنا لرله او ویر چې دی هغه د چیرته معنا لري. یعنې کوم وخت کې چې موږ او تاسو د ځای په اړه پوښتنه کوو نو بیا ویر استعمالوو. ویر معنا چیرته، په کوم ځای کې. نو ډیر مهم لغت دی، بیخي زیات استعمالیږي خاصتا په ورځني ژوند او هم په محاورو کې چې زده کول ډیر مهم دي. راځئ چې په درس باندې شروع کړو او د ویر په اړه درس شروع کړو. لومړی راځئ د ویر سټرکچر زده کړئ. مخکې له دې چې تاسو په هغې باندې جملې جوړ کړئ لومړی باید تاسو سټرکچر په یاد وي، نو هغې وروسته تاسو کولی شئ چې په ویر باندې جملې جوړې کړئ. نو د ویر سټرکچر چې د هماغه د وین سټرکچر ده، فقط دومره وکړئ چې په سر کې د وین پر ځای ویر ولیکئ، نور هماغه د وین سټرکچر ده. ویر پلس اکسیلري ورب، له هغې وروسته سبجیکټ او له هغې وروسته ورب او له هغې وروسته کمپلیمنټ او بیا کوېسچن مارک. دا هغه د ویر سټرکچر ده. موږ تاسو کولی شو چې په دې سټرکچر باندې جملې او مثالونه جوړ کړو. نو اوس تاسو ګورئ جملو ته چې زه څه ډول ته ورباندې جوړوم. کوشش کوئ تاسو همدا قسم د جملې خپل له ځان څخه بیا وروسته ورباندې جوړه کړئ. راځو لومړۍ جملې ته. Where did you eat? Where did you eat? Where did you eat? چیرته دې خوراک وکړ. Where did you eat? خوږو ملګرو، دغه جمله ما درته په پاست ټینس کې جوړه کړې ده. له همدې وجې اکسیلري ورب مې هم د ډیډ راوړی دی. د پاست ټینس اکسیلري ورب چې دی هغه ډیډ دی. زه بلې جملې ته، هغه هم په پاست ټینس کې. Where did you go? Where did you go? چیرته لاړوې. Where did you go? چیرته لاړوې. دا هم د پاست ټینس جمله ده. د ویر په سټرکچر باندې مو جوړه کړې ده او هماغه اکسیلري ورب مې هم هلته پکې اچولی دی. راځو په پریزنټ ټینس کې یو څو جملې ورباندې جوړو. مثال Where do you go? Where do you go? ته چیرته ځې. Where do you go? ته چیرته ځې. دلته ډو چې دی دغه د سمپل پریزنټ ټینس اکسیلري ورب دی، نو له همدې وجې دلته په سټرکچر کې هم راغلی دی. اوس راځو په سمپل فیوچر ټینس باندې هم یوه جمله درته ورباندې جوړوم. Where will we play? Where will we play? مونږ به چیرته لوبه کوو. Where will we play? مونږ به چیرته لوبه کوو. نو دا د سمپل فیوچر ټینس جمله. خوږو دوستانو، دغه جملې یو څه نه څه کمې دي، خو دلته دا بیخي زیات مهم دی. تاسو کوشش وکړئ چې دا ډول نورې جملې په اسانۍ سټرکچر باندې جوړه کړئ. زه به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې یو څو زیاتې جملې درته ورباندې جوړې کړم تر څو تاسو د استعمال سره ښه بلد شئ. خو نن تاسو کوشش وکړئ چې له ځان څخه یو څو جملې په دغه سټرکچر باندې جوړ کړئ تر څو تمرین مو ورسره وشي. نو نننۍ ویډیو هم دومره بس ده. نو تاسو څخه دا هیله کوم چې کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک او هم یې د نورو دوستانو سره شیر او یو لی ټیچر یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا چې ستاسو حضور ته حاضرېږم، ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.